سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځنۍ چارو کې کامیاب او برلاسي اوسئ په نننۍ ویډیو کې یو ځل بیا د ګریډینګ او فیرویل په اړه غږیږو او دا د دغه لړۍ وروستی ویډیو دی په دې هیله چې نننۍ ویډیو راسره تر پایه وګورئ په نننۍ درس کې فیرویلز یا هم خدای پاماني باندې غږیږو په تیرو څو ویډیوګانو کې موږ په ګریټینګز او همدارنګه یو څه نورو اړوند موادو باندې غږېدلي وو راځو د نن ورځې موضوع خدای پاماني ده کولی شو یو چا سره خپل د خبرې راغونډ کو خدای پاماني ورسره وکړو د دې ټولو لپاره دغه اصطلاحات یا هم دغه جملې کاروی شو موږ هر کله چې تاسو غواړئ یو چا سره خپلې خبرې نورې ختمې کړه او رخصتي ونه واخلئ نو تاسو تر ټولو مخکې دغه جملې استعمال کړئ It was nice meeting you or it's been a pleasure meeting you. It was nice meeting you یا هم it's been a pleasure meeting you معنا خوښ شوم یا خوشحاله شوم ستاسې له ملاقات څخه یعنی ما ته دا د خوښۍ ځای دی چې زه تاسو سره ملاو شوم له دې څخه وروسته بیا ووایه I am getting late it's time to go or I have to go now د دغه دریو څخه یو جمله استعمال کړه په دې معنا I am getting late معنا په معنا وخته کېږي or it's time to go د تلو وخت دی او یا هم I have to go now معنا زه باید اوس لاړ شم نو د دغه دریو جملو څخه یو جمله استفاده وکړئ It's goodbye for now It's goodbye for now یعنی د اوس لپاره مو په مخه ښه تاسو کولی شئ د ګډبای پر ځای یو څه نور اصطلاحات هم استفاده وکړئ تاسو ویلی شئ بای 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 فور ناو اور ټاټا دغه درې واړه ورته معناوې لري خدای پاماني معنا ورکوي یعنی خدای پامان معنا ورکوي هر کله چې یو څوک دغه جمله تاسو ته ووایي یا هر کله چې یو څوک دغه ابتدایي جملې تاسو ته وویلې تاسو په ځواب کې به داسې ووایئ Thank you for your time Thank you for your time I'll see you later Thank you for your time I'll see you later مننه ستاسې له وخت څخه زه به دې وروسته وګورم یا په دې معنا چې د وروسته لیدو په هیله څنګه کوی شو د سی یو لیټر پر ځای نور جملې استعمال کو او یا هم کمې جملې استعمالوی شو د دې لپاره تاسو باید دغه جملې استعمال کړئ see you soon د زر لیدو په هیله یا see you again معنا د بیا لیدو په هیله see you around معنا بیا هم د لیدو په هیله see you tomorrow معنا سبا ته لیدو په هیله او یا see you next Friday راتلونکې جمعې ته لیدو په هیله له دې سره هغه بل کس به تاسو وایي I hope to see you too زه هیله کوم چې تاسې هم زه وګورم او یا talk to you later معنا ورسره سره به وغږیږو او یا catch up with you later معنا ورسره سره به ملاو شو یا ورسره سره به یو بل سره وګورو او یا take care خیال ساته یا د ځان پام کوم په آخره کې کله د تلو وخت وي تاسو ویلی شئ have a good day معنا ښه ورځ ولرئ یا have a great time ښه وخت ولرئ نو په ځواب کې به you too تاسې هم یعنی تاسې هم ښه وخت یا هم ښه ورځ ولرئ راځو یو ځل بیا هم هره جمله لغت د معنا سره ویو It was nice meeting you or it's been a pleasure meeting you ستاسو سره د ملاویدو څخه زیات خوښ شوم یا خوشحاله شوم I am getting late په معنا وخته کېږي It's time to go د تلو وخت دی I have to go now زه باید اوس لاړ شم It's goodbye for now د اوس لپاره الله پامان یا د اوس لپاره خدای پامان Bye for now ټاټا دریوانه یوه معنا لري خدای پامان په ځواب کې به مخاطب کس درته وایي Thank you for your time مننه ستاسې له وخت څخه I'll see you later زه به دې وروسته وګورم یا د وروسته لیدو په هیله یا هم تاسې د see you later پر ځای نورې جملې هم استعمالوی شئ see you soon معنا د زر لیدو په هیله see you again معنا د بیا لیدو په هیله see you around معنا هم د بیا لیدو په هیله see you tomorrow سبا ته لیدو په هیله
سی یو نیکسٹ فرایډے راتلونکې جمعې ته لیدو په هیله. چې کله دغه جملې هم تاسو استعمال کړه په ځواب کې به دغه کس درته وایي I hope to see you too. زه هیله کوم چې تاسو هم وګورم. یا talk to you later ورسره سره به وغږیږو. یا catch up with you later ورسره سره به ملاو شو. او یا هم که چېرته یو کس تاسو ته ډېر ګران اوسي ویلی شئ take care د ځان خیال ساتئ. په وروستي قدم کې تاسو باید have a good day ښه ورځ ولرئ. او یا هم have a great time ښه وخت ولرئ. دا جملې استعمال کړئ. په ځواب کې به you too معنا تاسې هم ښه ورځ یا ښه وخت ولرئ. دا و زمونږ د نن ورځې د ګریټینګ او فیرویلز ویډیوي درس. په تیر څو ویډیوګانو کې موږ په ګریټینګ او فیرویل باندې وغږېدلو. دا د انګلیسي ژبې ابتدایي برخه کې موږ ډېر زیات استعمالو او دې سره ستاسې هغه محاوره شروع کېږي او ختمیږي. نو په دې هیله چې دغه ګریټینګ یا هم دغه کم ایکسپریشن اصطلاحات چې موږ وویلي دا باید تاسو یاد کړئ او په روزانه ژوند کې چې یو چا سره مخ کېږئ او خدای پاماني کوئ په عملي ډول سره استعمال کړئ. تر راتلونکي ویډیوي درسونو پورې تاسې په الله تعالی مسپارم. ښه وختونه.